خوږو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک ویډیو لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. بې پلاره 6 کلن ماشوم به ټوله ورځ د ښار په پلو لارو او هټیو کې کاغذونه او پلاستیکي خلطې ټولولې. غرمه مهال به یې له یو ډوډۍ پخوونکي نیمه ډوډۍ په سوال واخیسته او د تشې ګېډې د لوږې اور به یې پرې مړ کړ. څو ورځې کېدلې چې ګرمۍ هم زور اخیستی و. دی به تل د لوی آیسکریم خانې تر څنګ ولاړ او هغه آیسکریم ته به یې کتل چې هټیوال به اخیستونکو ته په قاپونو کې اچول. هلک به نه یوازې د آیسکریم په لیدلو د زړه تنده ماتوله، هغه به د ځان په عمر خپل همزولي یا ماشومان له خپلو پلرونو سره لیدل چې په ښکلو جامو کې به سینګار او خپلو پلرونو به له لاس نیولي و او آیسکریم پلورنځي ته به ننوتل. خو دته هېچا د پلارولۍ مینه نه ورکوله. دی په ناهیلۍ او د آیسکریم خوړلو ارمان همداسې دوام کوه. هلک نن شپه له ځان سره تصمیم ونیو چې د هغې مقناطیس په مټ چې تېره ورځ یې د ښار په یوه ډیران کې موندلی و، د کلي په ډیرانونو کې اوسپنې راټولې کړي او بیا یې په ښار کې وپلوري او له لاسته راغلو پیسو به آیسکریم خپلې مور او خپلې خور ته راوړي، تر څو په دې توګه خپله د آیسکریم خوړلو تنده ماته کړي. هلک همداسې وکړل. ډېر زیات وګرځېد، خو د کار کباړ او اوسپنې پیدا نه کړې چې دی یې خرڅې کړي او د آیسکریم خوړلو ارمان یې پوره شي. په لاره روانو چې په اوسپنې ډوله شی یې سترګې ولګېدې. دی په خاورو کې نیمایي پټ و، ساه یې بنده کېده او خاورو یې سترګې ړندې کړې وې. اخر یې اوسپنه د خاورو له منځ څخه راوویسته او څنګه یې چې له خاورو څخه پاکوله نو یوې زورورې چاودنې هلک ټوټې کړ او ټولې هیلې یې هم ورسره ټوټې شو او د تل لپاره له خاورو سره خاورې شو. د دې ستړي ژوند او ستړې نړۍ څخه یې د تل لپاره سترګې پټې کړې او د سکون او راحت په خوب ویده شو.